ګرانه مینهوالو په خیر راغلي د صادر ماما په اجازت د ګرام کاکا په اجازت د آصف منیر بدن منیر په اجازت زه به نن د عمران خان صاحب سره یو مرکه کوم چې د ټول د پاکستان په جرم کې جیل ته راغلی دی او ډېر ظلم ورسره شوی دی. عمران خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام یوسف جان په خیر راغلی. بس بې ګناه یم او جیل ته راوستی یم او په جیل کې یې غورځولی یم او په داسې خلکو مې غیرت کړی دی که نه چې ما نه غلطي شوې ده چې بل سړی د داسې خلکو په سر باندې غیرت ونه کړي. زما په خلکو په سر غیرت وکړو او خلک زما په سر باندې غیرت نه کوي. یوسف جانه بې ګناه دې جیل ته راوستی یم. نه نو تا ته پته نه وه چې دې خلکو باندې غیرت کول پکار نه دي. نه چې ته دې پاکستان ته راتلې نو ولې بل ملک ته نه تلې؟ چاینا ته ولې نه تلې؟ امریکا ته ولې نه تلې؟ جاپان ته ولې نه تلې؟ ایران ته ولې نه تلې؟ انډیا ته ولې نه تلې چې په هغې خلکو دې غیرت کوو چې دلته راتلې؟ او بل څه خبر شوی یم چې تا د پاکستان د کرکټ ورلډ کپ هم ګټلی دی. نو ته چې اوس داسې دا چې غلطیانې دې کړي ته اوس پې افسوس کې نو تا ته معلومات نه و چې دومره هوښیار سړی او تاسو خلکو ورته معلومات نه چې دا داسې خلک دي نو ته ولې بیا داسې غلطیانې کې؟ یاره یوسف جانه نو څه به درته زړه خبرې کوم. پاکستان هم رانه لاس واخیستو، قام هم رانه لاس واخیستو، د صادر ماما هم رانه لاس واخیستو، عوام هم رانه لاس واخیستو او په سپین میدان یې پرېښودم یوسف جانه. په دې خلکو باندې ما ډېر غیرت کړی ولو. ښایسته وګرځېدمه په دې دنیا باندې 4 دانې ښځې مې ولې، 8 مې بچي ول، ښایسته مې کورنۍ وه، ښایسته مې بنګله وله، هر څه رانه پاتې شول او دې خلکو دپاره ما پرېښودل او زه اوس په دې جیل کې پروت یم او دا خلک په ما باندې غیرت نه کوي. په زړه کې مې سوری شوی دی، زړه مې خونین شوی دی، په زړه کې مې چا خبره وړې وړې پولې راختلي دي، په زړه مې نو چخرید پخرید دی، خوند یې ترې د ژوند خوند تللی دی یوسف جانه. وی دا خو وجل کوي صادر ماما، ګرام کاکا دا خو وجل کوي، وایي عمران خانه تا سره خو څه ظلم شوی دی. وی دا خو وجل کوي که نه وجل کوي وجل کوي. یوسف جانه ډېر غلطې خبرې باندې کې. زم زنده‌باد، تم زنده‌باد، عمران خان هم زنده‌باد، ګرام کاکا هم زنده‌باد، آصف منیر بدن منیر هم زنده‌باد، پاکستان هم زنده‌باد، افغانستان هم زنده‌باد، ټوله دنیا زنده‌باد او په آخره کې بیا بیخي زه زنده‌باد. یاره د لیونو سره مې ژوند دی، د لیونو سره، د پاګلانو سره، د لیون ورتو سره مې ژوند دی که نه. داسې خلک مخلوق سره به اوس څه کوې؟ ټول زنده‌باد که نو دا مرداباد پکې لاسوک دي. یاره خو خدای ته وګورئ بس کوي بس کوي نو یوسف جانه. ده ته خو په دې خوله باندې لاس کېږده که نه. یاره ته خو ژورنالست یې که نه، ته خلکو ته په خوله باندې لاس دی، ده ته په خوله باندې یو لاس کېږده که نه. ګرام کاکا دې وخت کې زما لاسونه په جیبونو کې دي، ته پرې لاس کېږده. زه خو نشم کېښودی، ته ورته په دې خوله باندې لاس کېږده او زما لاسونه په جیبونو کې دي، جیبونو کې. یا دې آصف منیر ته بدن منیر ته ووایه چې دی پرې لاس کېږدي. یوسف جانه ګوره غلطه خوله ونه خوځېدې، د عمران خان سره به دې کوره په جیل کې واچوم او که نه زما په باره کې غلطې خبرې مه کوه. ته به داسې چل کوې چې صبر به د یتیمانو، پوډریانو، چرسیانو، لیونیانو او لیون غرتو کورو ته ځي، هغې نه به انټرویویانې اخلي. ګوره من طرف ته ګوته ونه نیسي چې دا ګوته به در باندې ماته کړمه یوسف جانه او که نه. او زما چې دې ګوره عمران خان دپاره ډېر زیات خفه شوی دی. لکه نه آصف منیره ګاونډي د بدن منیره، زه ستاسو باره کې غلطې خبرې نه کوم. تاسو خو بیا ظلم کوئ، بې ګناه خلک جیلونو کې اچوئ لکه څنګه چې عمران خان دی. او که نه عمران خانه زه در سره نه یم، خیر دی الله پاک دې باندې خاص رحم وکړي. همدا دعا درته کولی شم. ورځه تا نه سینم بل کار نه کېږي. خبره داسې ده چې ما په بې غیرتو باندې غیرت کړی دی، بد مې کړي دي. بیا چې بیا خدای پاک ژوند راکړو داسې کار به زه نه کوم. پروګرام توړ ګیم.